د اسلامي فکر ځانګړتیاوې. څلورمه برخه: تکامل او شمولیت. اسلامي فکر یو شامل او کامل فکر دی، په دې معنی چې د ژوند د چارو ټولو اجزاو ته شامل دی. مثلا په اسلامي فکر کې سیاست د دې کامل معنی یو جز دی، هر جز پر بل جز اغیز لري، ځکه سیاست او مفاهیم پر دینی، اقتصادي او ټولنیز او نفسیاتي اوضاع باندې مثبت او منفي اغیز لري، او ټول اجزا د یو بل لپاره تکمیلونکي دي. پر همدې اساس اسلامي فکر له نورو افکارو سره توپیر لري. د اسلامي فکر اساس د افرادو او ټولنې جوړښت دی، او اسلامي فکر اساساً د خپلې کاملې معنی د ټولو اجزاو ترمنځ توازن، اعتدال او اړیکه ساتي، او هیڅکله نه پرېږدي چې د اجزاو ترمنځ تعارض رامنځته شي. اسلامي فکر له خپلو ټولو اجزاو سره یو ځای انسان د پرمختګ او ارتقا په لور بیایي، او د دې ترڅنګ انسان خپل اساسي هدف ته متوجه کوي، چې د ټولو غایه او هدف دی، او هغه مفهوم دی چې له قرآن څخه سرچینه اخلي. اسلامي فکر په بنسټیزه توګه پر شمولیت ولاړ دی، چې دین او دنیا، عقل او زړه، علم او دین، روح او ماده سره یو ځای کوي. یو چا ډیر ښه ویلي چې ژباړه: اسلام پوره ومنه او یا یې پرېږده. اسلام بشپړ دین دی، له دې پرته بل شی اسلام نه دی. همدا دین رسول الله صلی الله علیه وسلم بشپړ کړ او ټولې نړۍ ته ابلاغ کړ. امانت یې ادا کړ، امت ته نصیحت وکړ او کامل دین یې ورته پرېښوده. لکه څنګه چې الله تعالی په خپله فرمایي: نن مې ستاسو دین درته پوره کړی، خپل نعمت مې در باندې تمام کړی، او همدغه اسلام مې ستاسو د دین په توګه درته غوره کړی دی. پر همدې اساس د صحابو فکر او د ژوند تګلاره کامله وه. هغوی اسلامي دولت جوړ کړ او په صحیح معنی په قضا، سیاست، اقتصاد او واکمنۍ کې عدل پلی کړ. د هغوی په وړاندې هیڅ کومه ستونزه نه وه، بلکې اسلامي په عملي ډګر کې له خپلو مقاصدو او اهدافو سره سم پلی کړ. اسلامي تمدن یوه ستره ځانګړنه دا ده چې انسان ته د ژوند په ټولو جوانبو کې د ستونزو د حل لپاره کاملې لارښوونې لري. نو دا په حقیقي معنا انساني تمدن دی چې په خپل وخت کې د ژوند په هر ډګر کې د انسان د پرمختګ تضمین وکړ، او په دې تمدن کې تر ټولو غوره هغه توازن و چې د انسان د داخل او واقعي ژوند ترمنځ ساتل شوی و. د اسلامي فکر همدا تکامل او شمولیت د خپلو ټولو صورتونو سره په ایمان او عمل کې د ژوند له ټولو اړخونو سره په هر شیبه او هر خوځښت کې د هر ستونزې او تګلارې او هر لوري سره تعامل کولی شي. لکه چې الله تعالی فرمایي: ژباړه: او دا هر څه مو په یو څرګند کتاب کې شمیرلي دي.